دوستانو زموږ علاقو کې اکثر دا رواج دی چې قرباني خلک په شرکت سره کوي. یعنې غوا میخه سنډا واخلي، 15 کسان، 6 کسان، 7 کسان، 4 کسان دا پکې شریک شي. نو اکثر دی کې دا مسله پیښیږي، بعضې وخت انسان څاروی واخلي د 4 کسانو په نیت سره، او بیا د هغه څونه پس دی وایي چې موږ پکې 15 کس ځان سره شاملول غواړو. نو اوس په څه کوو؟ نو دې کې علماو لیکلي دي که چېرته داسې انسان څاروی واخیسته چې هغه مالدار وي، نو که په وخت د اخیستو کې د پکې د بل کس د ځان سره د شریکولو نیت که کړي او که نه کړي، نو علماو لیکلي دي چې د ځان سره بل کس شریکولی شي. یعنې د څاروي اخیسته او د پکې دا نیت وکړه چې زه به ځان سره بل کس شریکومه، نو د څاروي اخیستو نه پس اگر که غونډې روپۍ ته ورکړي دي بل کس شریکولی شي، او که د مالداره کس چې کوم صاحب نصاب دی که نیت یې کړی هم نه، نو بیا هم پکې بل کس شریکولی شي. او علماو لیکلي دي که دا څاروي او ځناور داسې انسان واخیسته چې هغه غریب او صاحب نصاب نه و، نو د باندې قرباني نه وه، د قرباني په ځان باندې په زور لازم و ضروري کا. نو اوس که د څاروي په اخیستو کې دا نیت کړی و چې زه به ځان سره پکې بل کس شریکومه، 1 وي 2 وي 3 وي، نو د څاروي اخیستو نه پس د ځان سره بل کس شریکولی شي. او که د څاروي اخیستو وخت کې د غریب کس چې کوم صاحب نصاب نو او د قربانۍ لپاره څاروي واخیسته او په هغه وخت کې د دا نیت نه کړی چې زه به ځان سره بل کس شریکومه، نو علماو لیکلي دي چې د ځان سره اوس بل کس نشي شریکولی. دا ځکه چې د باندې قرباني لازم او ضروري نه وه، او چې کوم وخت کې دا څاروی واخیسته نو دا غونډ څاروی ذبح کول په ده باندې لازم او فرض شو او واجب شو. نو اوس په دې صورت کې د سره بل کس شریک کېدی نشي. نو دې وجه نه احتیاط پکار دی چې کوم کس صاحب نصاب نی او خامخا دې څاروی اخلي، نو اول نه دې پکې دا نیت کوي که ما سره نور کسان ملو شو نو زه به ځان سره هغه شریکومه، نو بیا شریکولی شي. او که د اول نه د دا نیت نو بیا دې ځان سره نور ملګري شریکولی نشي. او دې کې دا مسله یاد ساتئ چې دا قربانۍ په څاروي کې څومره ملګري شریکي، نو هر ملګری به برابر روپۍ ورکوي. یعنې 30,000 روپۍ ایسه راتله نو 30,000 به ورکوي، او که 20,000 راتله نو 20,000 روپۍ به ورکوي. خو بیا علماو دا لیکلي دي لکه مثال کې طور پر یو څاروی دی او دې کې 15 ملګري شریک دي، په هر کس باندې 20,000 روپۍ راتلي، یو پکې ویل چې زه د دې خپل ملګري طرفه 10,000 روپۍ ورکوم، دی 10 ورکي، نو دا هم جایز دی او ټیک دی. او که چېرته د ټولو ملګرو دا سوچ و چې هر سړی به برابر ورکوي، نو په دې وخت کې کم ورکوله د ټیکو دوست نه دي.